باندې چې معمولی سخت راشي نو بیا استقامت نه بس بیا نظریم پریخي عقیدم پریدو ایمانم پریدو بیا هر سره نه لاړ شي ټینګ به ودرېږي ټینګ په یو ځای باندې مضبوط. سر سقطي رحمت الله علیه د ونې د لاندې اوده یو ورځ ونې ورته آواز وکړ کن مثلي زما په شانتې شه زما په شانتې شه. سر سقطي رحمت الله علیه ونې ته وایي کیف اکون مثلک زه به ستا په شانتې څنګه شم څه معنی چې زه ستا په شانتې شم ونه ورته وایي زما په شانتې شه. سر سقطي رحمت الله علیه ورته وایي څنګه ستا په شانتې شم وی خلق ما ولی پکانو او ارمی بالاسمار او ویزی پا میوو ولم خلق ما پکانی او ولی نزو ولا میوو ورکم نوی زما پشان شا خلق بدی پکانو ولی او تا میوی ورکم. سر سقطي رحمت الله علیه خو ډېر هوښیار سړی و هغې ونې ته وایي چې پتا کې دومره ښه صفت دی چې خلق دې پکانو ولي نو ته میوې ورکوې نو ته بیا الله د اور خوراک ولې ګرځولې ته خو عمر لسوځي په اور کې نو ته بیا الله د اور غذا ولې ګرځولې چې تا کې دومره ښه صفت دی عمر لتا خلق سیزي په اور کې اور در باندې ګرمۍ نو ته بیا الله د اور غذا ولې ګرځولې نو دا ونه ورته وایي و یو دقه یو صفت را پکیم دی خو یو خامی را پکیم ده کنه د هغې د وجې نه الله د اور غذا ګرځولې وی څه خامي ده د پکې وی نقصان را پکې دا دی چې په ځای مستقله نه ودرېږم بس که هوا داسې راځي جو دی پله ځمه که هوا داسې راځي جو داسې ورسره ځمه وی مستقل مزاجي را پکې نشته دی بس هوا داسې جو ونه ورسره داسې روان یو چې داسې دي جو داسې دي چې داسې جو داسې او غر چې دی دا په ځای ولاړي که هوا په هر طرف باندې ځي نو صفت د استقلال دا ډېر ښه صفت دی چې سړی په ځای باندې مستقل قایم او دایم پاتې شي دا د مضبوط ایمان نښه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لار تیر شو بلال رضی الله تعالی عنه خپل مالک پې ظلمونه کوي ظلمونه پی شروع دی سخت تکلیف کی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی اولی دا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغی تکلیف پا حالت کے وی احدن 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 یک یو دے یک یو دے یک یو دے دا اللہ ذات استقامت دیتا ہوئی مالک ورل سزا ورکی وی اترک اسم احد پریدوا دا نم دا احد نم پریدوا خلاص پشی دا احد نم پریدوا بلال حبشی وائی احد 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 امام الانبیاء پی تیر شو چویلی دا نڈیر خپش آوازی ورطاو کو اے بلالا احد ینجی کا دغا احد بدر لیورز نجات در کی دا کم احد تا چناری وخی دا احد بدی یورس خلاصی دق احد تناری وخا دیتا مستقل مزاجی ہوئی دیتا استقلال ہوئی اغوی اترک اسم احد او دیوی احدن 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 یک یو یک یو یک یو دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چراغ نڈیر خپاو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتے ولی خپائے وی بلال میں ډیر تکلیف کی اولیدن بلال میں تکلیف کی اولیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے او داغا مالک تیوے دے پسو دیوے دے پا دمروے ہوں دے پیسے والا رازا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوئی ویتا خوزواغ استما دکا خپل خدمت لدے اغسطے مخوجوس پستا خدمت کو منو او کنا خپل خدمت لدے نیم اغسطے نو چې د چا په وینا دی اغسطې ما نور هغه ته پرېږده د چا په وینا چې دی اغسطې ما هغه ته پرېږده چې د دواړو جهانو سردار دی پرې مې ده چې دا باقي ژوند د امام الانبیا سره تیر کمه دا مې ارمان دی بس چې د چا په وینا دی اغسطې هغه ته مې پرېږده چې دا باقي ژوند ټول د امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تیر کړه. اول به خلق وی د حبش غلام دی
بیا به وی مؤذن د رسول الله دی. اول به خلق وی د حبش غلام دی، بیا به وی مؤذن د رسول الله دی. دې ته استقامت وی. څومره لوی لوی امتحانونه پیرال خو ګرځېدلي نه دي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ به د نبی علیہ السلام نه سبق وی صفه مدرسه و مسجد نبوي کې وی وږي شوم کنه لوګي دومره خراب کړم چې بیهوش شو پروت مدیس چا بدیس الله تراک لوي په پد د میرګو غوټه د میرګو غوټه نو خو لوګي بدحاله دې ته استقامت لوګه پیراغلی او تند پیراغلی دا خو ټینګ قائم مستقیم په دین باندې ولاړ. دیتا استقامت وی چې په عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ پسې باغیان راوړې دل شهید کوي نو اول تینا لاس کټ ډېر افسوس راغی ډېر ارمان راغی پلاس پسې نه مخپا شهادت به میلاویږي خویدا اغه لاس ته چې په دې باندې به ما وحی لیکله په دې ما وحی لیکلی په دې ما قرآن لیکلی دی په دې ما قرآن لیکلی لاس ته نه کټ کی پزی مستقیم ولاړ دی نخ گزارے او خود شہادت جامع اس خو پزی باندې مستقیم قائم دیتا استقامت وائی دا د مضبوط ایمان نخ دا چی سڑے پزی باندې مضبوط ولاړوی امتحانات راضی و داغی دا اغی مقابلہ کی و پزی مستقیم ولاړوی دا ډیر لوی صفت استقامت اللہ دی زمون دا ټولو پا دین باندې استقامت نصیب کیو پا ایمان دے اللہ زمون استقامت نصیب. والارض مددناها زمک غوڑولی دا منگا والقینا فیها رواسی اے خودی دی منگا پیها پاگی کے رواسی غٹ غرونا وانبتنا فیها من کل شیئن زرغن کڑی دی منگ پا دی کی من کل شیئن موزون دا ہر شیزنا پا اندازہ باندے. مطلب دا چې دا هر سیز د پارا الله تبارک و تعالی یو اندازه مقرر کړي هر سیز الله د ضرورت مطابق پیدا کړي دي او د زمکه خایسته پکیم کتلی د بازو بوټو ونی دنګ او د بازو چیت بازی قیمتی او بازی بے قیمتا بازی شنو بازی سرو هر شیز الله په اندازې سره پیدا کړي. وجعلنا لکم فیها معائش گرزولی دی منگستاسو دا پارا پا دی ازمکا کے معائش اسباب دا جوند دا تیرولو ضروریات تی پا کہ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ او دا سی مخلوق چنائے تاسو اغیتا رزق ورکون کہ اللہ وی دسی مخلوق میں بکے پیدا کرے دے چی تاسو اغیتا رزق ورکون کی نئے اغیل زو صرف رزق ورکون